اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم هر چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د حیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو نن در سره په وحدت خپرونه کې د بل یو ستر ملګري لیکوال قلمکار شاعر پیژندګلو کوم د هغه په ادبي او قلمي زیار باندې لنډه شان تبصره کول غواړم. هیله لرم چې ستاسو به خوښه شي، خو یاد دې که چېرې تاسو هم په خپل لیک باندې یا د ملګري په ادبي او قلمي زیار باندې تبصره کول غواړئ، موږ ته بالکل د واتساپ د لارې خپل زیار رالیږلی شئ. قدرمنو نن په ستر افغانستان کې زیږېدلی د پښتنې مور په غېږ کې د پښتون پلار په کور کې زیږېدلی محمد روز د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې د قلمي نوم یې احمدزی دی، د والد صاحب نوم یې محمد میر دی. قدرمنو د محمد روز احمدزی صاحب دوه کتابونه منظر عام ته راغلي دي. په هغې کې یو دی د خیال په آینه کې، دویم دی معصومې اوښکې او دریم د زخمونو زولنۍ لا چاپ ته پروت دی. قدرمنو یاد دي چې نن چې زه کومه تبصره کول غواړم نو یقینا چې هغه په داسې خاوره باندې زیږېدلی دی، کومه خاوره چې د 1900 او د 89 نه را په دې خواته د بارودو ښکار ده او وخت په وخت پې د وخت جابرانو، د وخت ظالمانو، د وخت فرعونیانو بارود وروړي دي، د بارودو اورونه وروړي دي او افغان قام یې د هغه وخت نه د 1900 او د 89 نه را په دې خواته در په در کړی. اگر که هغوی اوس د آرام او د سکون ساه اخیستی دی، خو په دې منځ معنا کې که امریکا ده هغې هم په دې خاوره باندې د بارودو اورونه وروړي دي. زموږ دعا ده چې رب ذوالجلال دې لوی افغانستان د امن کور وګرځوي او په هر چېرته چې افغان ولس دی، هر چېرته چې افغان قام دی، د هغوی ثواب دې رب ذوالجلال په خپله خاوره باندې وکړي. قدرمنو احمدزی صاحب د هغه یو دوه شعرونه زه ستاسو سره شریکوم، په هغې لنډه شان تبصره کول غواړم او یقینا چې خبره به ګرانه ځکه چې په داسې خاوره زیږېدلی زلمی، په داسې خاوره سترګې غړولي چې هغې اکثر د بارودو په اور کې، د بارودو په لوګو کې ژوند کړی دی، د ژوند په خوږو باندې تر نننۍ ورځې پورې پوهه شوي نه دي. هغه وایي احمدزی صاحب په خپل یو غزل کې وایي، د کتاب نوم یې دی چې د خیال په آینه کې، هغه وایي چې وجل شوی زه په څه شي نن پرون یم، وجل شوی زه په څه شي نن پرون یم، هر ظالم لره د هر ظلم مضمون یم، او په هر وخت کې زه هر چا یم زورولی، په هر وخت کې زه هر چا یم زورولی، د خپل کوره یې په زوره یم شړلی، او بې قصوره یې له قصده ربړولی، په سالم عقل په مثل د مجنون یم. قدرمنو دا شعرونه چې موږ کوم ولوستل او تاسو کوم واورېدل، یقینا چې په دې کې د افغانستان په خاوره باندې چې کم ظلمونه شوي دي نو د هغه ظلمونو ته اشاره ده او هغه دا غوښتنه کوي چې آیا زه په څه باندې وجلی شوی یم یا زه په څه باندې د دې خاورې نه بېدخله شوی یم، دردېدلی یم، جړېدلی یم. وخت په وخت باندې که موږ د افغانستان خاوره وګورو یا د پښتنو تاریخ له ګوټې ماضي ته لاړ شو نو یقینا چې موږ د خپل ماضي نه او د خپل تاریخ نه ډېر څه زده کړه کولی شو، خو زموږ بدمرغي دا ده چې که موږ خپل تاریخونه لوستي دي یا یو کتلي دي نو د هغې نه موږ اوس صرف یو قصه جوړه کړې ده او د قصې په توګه باندې موږ خپل تاریخونه یاد کړي دي او نورو ته یې رسوو. خو په خپل تاریخ کې او په خپل کلتور کې، په خپل ماضي کې هر قام له پکار دی چې د خپل روښانه سباوونو لټون وکړي. که چېرې موږ خپل تاریخونه تشې قصې پاتې جوړې کړې یا تشې افسانې، نو یقینا چې موږ به دغه شانتې د جمود ښکار یو لکه څنګه چې وو. زموږ بدمرغي دا ده چې کله هم د پښتنو سره زیاتی شوی دی، ظلم شوی، نو پښتنو سره هغه چا ظلم کړی دی کله چې پښتنو د کم قام سره مرسته کړې ده، د کم قام سره اوږه په اوږه باندې په ستونزو کې تګ کړی دی،
او په هغې کې زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ د یوسفزو قبیلې مشران په کله چې د میرزا الغبیک په کابل باندې حکومت و، یوسفزو د هغو سره ډېرې مرستې کړي دي، ډېر ملاتړ یې کړی دی. د یوسفزو سره نورو پښتنو هم د هغو سره ډېر مرستې ډېر ملاتړ یې کړي دي، د هغو سره ډېر جنګونه کړي دي، جنګونه ملکونه خاورې ورله فتح کړي ده. خو بدمرغي دا ده چې بیا دغه خلکو پښتنو ته د شک په نظر باندې کتلي دي او په هغې کې تقریبا د میرزا الغبیک څوک چې د ظهیر الدین بابر ترو میرزا الغبیک هغه یوه پیره یوسفزو له ډوډۍ وکړله، د ډوډۍ په باره باندې را وغوښتل او په هغې کې تقریبا ډېر مشران د یوسفزو په هغې کې وجلي دي او شهیدان کړي دي. دا یوسفزو ته د هغو د ښو وسیله میلاو شوه، لکه څنګه چې موږ نن سبا هم ګورو چې زموږ په اسلامي جمهوریه پاکستان کې د دې خاورې دپاره چې پښتنو کمې قربانیانې ورکړي چې په هغې کې په شمول زموږ آزاد کشمیر دی، نو نن هم په دې پښتنو باندې په دې خاوره هم ظلمونه کېږي، په هغه خاوره باندې هم ظلمونه کېږي. او د دې دپاره بیا لویه قرباني چې ورکړي د قدرمنو په هغې کې د بیبي مبارکه چې کومه ده نو هغې د بابر سره واده هم شوی و او بابر ته د واده په شپه باندې جوړه هم غوړولې وه چې ته به د پښتنو امنیت ته نقصان نه رسوي او هغوی ته به نور تکلیف نه رسوي. خو بابر هغه ظالم او جابر بادشاه په مغلو کې تیر شوی چې هغه اکثر د پښتنو وینې توی کړي دي، د هغو په د کوپړو نه یې منارې جوړې کړي. قدرمنو نور جوور تاریخ له په دې پسې موږ نه ځو، خو دا خبرې ما ته ځکه رایادې شوې چې کله ما د احمدزی صاحب د کتاب نه یو څو غزلې ولوستې، د هغه غزلې ما ولوستې، نو یقینا چې شاعر وایي هم دې ته چې هغه په خپله خبره کې داسې تلمیحات راوړي چې د لوستونکي فکر نیغ په نیغه ماضي ته او خپل تاریخ ته بوځي. دغه شانتې هغه احمدزی صاحب په خپل یو بل غزل کې وایي د خیال په آینه کې په 140 صفحه باندې چې څنګه پښتون څنګه افغان یې تو، څنګه پښتون څنګه افغان یې تو، همیشه بل پسې روان یې تو، او د خوشحال خان د تورې شړنګ وګوره، په افغانیت باندې ننګ وګوره. قدرمنو دلته کې هغه بیا چې کله اشاره کړې ده او کوم څیز ته ګوتې نیولې ده، نو احمدزی صاحب هغه د خپل پښتونیت د افغانیت قام ته او په خصوصي توګه ځکه چې دا خبره د یادوي چې هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی، ځکه چې افغان لفظ چې دی دا پښتون ته په وراثت کې میلاو شوی دی. دا یو ډېر اوږد تاریخ دی، په دې پسې نور اخواته نه ځو. خو زموږ بدمرغي دا ده چې که موږ خپل تاریخ وګورو د خوشحال بابا، نو خوشحال بابا هم په ابتدایي وخت کې چې کله هغه په 1451 کې د هغه والد صاحب وفات شو او د 20 کالو په عمر کې خوشحال بابا ته حکومت میلاو شو، د خپلې قبیلې سرداري ورته میلاو شوه. نو خوشحال بابا هم دغه وخت د مغلو وفادار و او د مغلو سره په هر جنگ، د مغلو په هر جنگ کې د خوشحال بابا لښکر چې کوم پوجي دسته چې وه نو هغه به په سنګر باندې په پرن لاین باندې ولاړه وه. بدمرغي دا ده لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې پښتنو ته چې زیان رسولی دی نو هغه چا رسولی پښتنو چې د چا دپاره قرباني ورکړي دي، پښتنو چې د چا سره خپل پښتونیت او غیرت ثابت کړی دی، ځکه چې پښتون داسې قام دی چې د ده په گفتار او په کردار کې فرق نه وي. د دنیا نور قامونه دي هغو کې چلبازي ډېره، چالاکي ډېره. نو دغه شانتې خوشحال بابا کله چې هغه ته په 20 کالو په عمر کې د پلار د وفات نه وروستو د خپلې قبیلې سرداري میلاو شوه او هغه د مغلو سره د وفادارۍ خپل پښتونیت ثابت کړو. خو په دغه وخت کې هم یو اورنګزیب نومې سړي په هغه باندې بدګماني وکړه یا پې تهمت ولګو. دې اوږدې خبرې دي چې په دې دا داسې شعرونه دي د احمدزی صاحب. دا زه یم چې که په دې باندې موږ بحث کوو نو په دې کتابونه لیکلی کېږي او په ګنټو په دې باندې بحث مباحثه کېږي. خو خوشحال بابا بیا په هغې کې جیلونه هم تیر کړي دي، راوتی هم دی، ګیلې کړي، شکوې کړي چې ما خو د مغلو سره
بد نه دي کړي، بې وفایي مې نه ده کړې، چغلخوري مې نه ده کړې، ما ته په څه وجه باندې دا سزا میلاو شوه. هغه وروستو بیا یوسفزو ته پښتنو ته مخ راګرځي او اکثر په هغې کې بیا هم یوسفزو پښتنو د خوشحال بابا نه ګیلې کړي دي. هغه یو اوږده ځان له نور تاریخ دی. خو قدرمنو که موږ وګورو د قدرمن ښاغلي احمدزی صاحب شعرونه او د هغه د کتابونه، نو یقینا چې په هغې کې موږ ته د افغانستان د خاورې هغه تریخ ماضي په نظر راځي. د احمدزی صاحب په شعرونو کې موږ ته پښتونیت، د پښتنو سره غم جړل، د پښتنو سره مینه ښکاره کېدل، د پښتنو په درد باندې دردېدلې شاعري احمدزی صاحب کړې ده، د ستاینې او د ډاډګیرنې وړ ده. قدرمنو نور ستاسو په مخ کې نه حایل کېږم، خو د احمدزی صاحب یو غزل در سره په اخره کې شریکومه. د هغه غزل دی د محمد روز احمدزی صاحب چې سوز د سترګو مې دی نم لکه کباب، سوز د سترګو مې دی نم لکه کباب، تخنوي مې د چا غم لکه رباب. که دې ورکه کړه تیاره رڼا دې راوړه، زه به شم لکه صنم در تریکاب، او که مې زخم ته پټۍ د سولې راوړې، که مې زخم ته پټۍ د سولې راوړې، ښکلوم به دې هر دم لکه کتاب، او د ورشو په کنارو کې چرته دواړه، د ورشو په کنارو کې چرته دواړه، چې سیراب وې په شبنم لکه ګلاب. احمدزیه له یو بل نه رڼا اخلو، احمدزیه له یو بل نه رڼا اخلو، ته افتاب شه زه به شم لکه مهتاب، ته افتاب شه زه به شم لکه مهتاب. قدرمنو تاسو د احمدزی صاحب او دغه مخکې هم یو څو شعرونه واورېدل. دا یو غزل مو ستاسو سره د قدرمن محمد روز احمدزی صاحب شریک کو. یقینا چې زه بیا یو ځل وایم که مونږ ادب او د شاعر احساسات او د هغه لیکل د زړه په سترګو باندې ولولو، د سر په سترګو باندې نه، د زړه په سترګو ولولو، نو یقینا چې مونږ په ادب هم پوه شو، مونږ به د شاعر په احساساتو باندې هم پوه شو، مونږ به د شاعر په درد باندې هم پوه شو. او پکار ده چې مونږ د دې خوندونو، د لذتونو د ژوند نه نور بهر شو، خپل ماضي ته فکر وکړو، خپل حال ته فکر وکړو، خپل مستقبل ته فکر وکړو چې د پښتنو سره مخکې څه شوي دي، اوس ورسره څه کېږي او آینده به څه کېږي. که چېرې مونږ د دې څیزونو مشاهده وکړو نو یقینا چې زمونږ سباون به روښانه شي. او که نه، که مونږ د خپل تاریخ نه، د خپلو لیکوالانو نه، د خپلو اتلانو د کردارونو نه قصې جوړې کړو، افسانې جوړې کړو، نو هم دغه ظلم، زیاتی، جبر او بربریت به زمونږ په وجودونو، زمونږ په خاوره، زمونږ په معاشره باندې د جابر قوتونو دغه شانتي بحال یي لکه دا څنګه چې وو او څنګه چې دی. د دې نه د وتلو دپاره به مونږ د وحدت، محبت، وروروالی او د یووالي په لار باندې ځو، یو بل به د مینې محبت لاس ورکوو، نو زموږ سباون به هر روښانه کېږي. الله دې وکړي چې پښتون قام د یو بل سره د مینې، وروروالی او د محبت لاسونه ورکړي. قدرمنو نور ستاسو په منځ کې نه حایل کېږم، په لوی الله مو سپارمه. د خپل ځان خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.